په سعودي عرب کې به موږ خپل سفري پابندي څنګه چیک کوو؟ وطنوالو په سعودي عرب کې داسې ډیر خلک دي چې ویزې خراب شي په سنه سوجه باندې، نو هغه په اسانه باندې چیک کولای شي چې یاره په ما باندې سفري پابندي خو نشته. دا تاسو په اسانه بالکل په 3 منټه کې خپل په موبایل کې چیک کولای شئ. راځئ وطنوالو چې دا طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو د سره لایک شیر کړئ، ویډیو مکمل په صحیح طریقه باندې ګورئ. که تاسو ته وس موقع نه نو ویډیو د ځان سره سیو کړئ، په بعد کې بیا خپل ریلیکس ټایم کې تاسو ویډیو ګورئ چې صحیح طریقه ته زده کوئ. دین علاوه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی، هغه د سره لازم سبسکرایب کړئ. که څوک ما سره رابطه کول غواړي زما انستګرام ته راشئ. راځئ وطنوالو چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. دې لپاره به تاسو خپل ګوګل کولاو کوئ او په ګوګل په سرچ کې به تاسو ولیکئ فایل VCR. دا څنګه چې ما تاسو په سکرین باندې شو کړی دی هم دغه سیم ټو سیم سپیلینګ به تاسو ولیکئ او بیا به په دې اولنی ویب سایټ باندې تاسو کلیک واخلئ. په دې سرچ کې به بیا تاسو ولیکئ ټریول بین، څنګه چې ما لیکل د قشانتی په ولیکئ په دې سرچ په کلیک. دا اولنی کم لاین چې تاسو ته شو شي په دې به کلیک کړئ، لاندې به سکرول کړئ، په دې چیک سټیټس باندې به تاسو کلیک کړئ. تاسو به دلته کې راشئ، دلته کې به تاسو خپل د اقامې نمبر ولیکئ، لاندې به خپل د ابشر پاسورډ ورکئ. بیا به په دې لوګین باندې کلیک کړئ، دلته کې بس تاسو نمبر ته OTP راشي، هغه به انټر کړئ. تاسو ته به دا انټرفیس شو شي، دا به لږ لاندې تاسو سکرول کړئ او دا دې ځای کې چې تاسو د اپشن شو کېږي دا به داسې سویپ کړئ. په دې کې به تاسو د اپشن ته راشئ سروس سسپینشن اینڈ ټریول ریسټریکشن، په دې به کلیک کړئ. تاسو ته به دا انټرفیس شو شي، دا به لږ داسې سکرول کړئ او په دې لاندې اپشن به تاسو کلیک کړئ ټریول ریسټریکشن اینڈ جنرلایزیشن انکوایری سروس. په دې سٹارټ سروس به تاسو کلیک کړئ، دې نه پس به دا پروسیډ کړئ. ګورئ وطنوالو په دې ریډ کلر کې په دې سور کلر کې لیکلي دي دیر از نو جنرلایزیشن ریپورټ رجسټر اگینسټ یو. ما ته وایي چې په تا پسې داسې څه ټریول بین یا څه جنرلایزیشن نشته. که په تاسو پسې تاسو ته به دلته کې ښه پراپرلی یو لیست شو کېږي، صحیح ده. هغه لیست که باندې که تاسو بیا نه پوهېږئ نو ما ته یا سکرین شاټ راولېږئ، او که نه ستاسو سره څوک داسې ملګری وي چې هغه لږ تعلیم یافته په انګلیش باندې لږ پوهېږي نو هغه ته یې وښایئ یا یې په ګوګل کې ټرانسلیټ کړئ نو تاسو به پرې پوه شئ. ډېره مننه. دغه طریقه وه. ویډیو د ځان سره سیو کړئ، لایک کړئ، او که بیا هم څه کوېسچن وي نو زموږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ. د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.